کورنیو چارو وزارت د وسلو د پلور او قاچاق اړوند د ډاڼ ورځپاڼې راپور رد کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې پاکستاني ورځپاڼې د افغانستان د وسلو د پلور او قاچاق اړوند راپور رد او پروپاګند وباله. تیره ورځ د پاکستان ډاڼ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ګواکې پاکستان له افغانستان څخه وسلې اخلي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی وایي چې دغه وزارت د هیواد د پولو د خوندیتوب مسؤلیت په غاړه لري، دا ډول راپورونه ردوي او پروپاګند بولي. د خوستی په وینا موږ په خپله د نوي اردو د جوړېدلو په حال کې یو او لا نورو وسلو ته اړتیا لرو. ښاغلي خوستی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کورنیو چارو وزارت د وسلو د قاچاق په وړاندې خورا جدي دي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې 1 میل وسله هم چیرې قاچاق کړي او یا یې په چا وپلوري. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.